اعمال هم د دریو بنیاد باندې په وجه باندې یعنې سړی چې هر نیک عمل کوي که نه هر دریو وجوهاتو په بنا باندې یا انسان باندې داسې حالات او مصیبتونه راشي چې د دې د وجې د عمل کوي یا انسان نیک اعمال کوي د ماحول د وجې یا انسان نیک اعمال کوي د ایمان د وجې نو د حالاتو د وجې چې کوم انسان اعمال کوي نیک اعمال یا که مونځ دی عام طور خلک مونځ کوي که نه نفلونه کوي او دا کوي انسان باندې مصیبت راشي او د حالاتو د وجې نو چې کله هغه حالات ختم شي نو هغه اعمال هم ختم ځکه چې خو د الله د رضا لپاره کول نو صرف د خپل مصیبت لپاره کول یا څه مقصود وي یاره وي چې یاره مثال په طور زه به نن سبا یاره فلاني ملک ته لاړه پلاني هغه اعمال یې ده کول نو چې دغه مقصود اصلي شي د اعمال دې به خپله پاتې شي دویم قسم انسان اعمال نیک اعمال کوي د څه د وجې د ماحول د وجې مثال په طور روژه شي نو په روژه کې هر انسان بس روان یو معمول بس هر سړی عبادت کوي خو چې کله دا ماحول ختم شي نو هغه عمل تللی لکه څنګه روژه تېره شي نو انسان هغه اعمال او هغه منځونه او هغه هر څه شي بلکې تهجد هم انسان کوي بیا هغه لاړ شي او درېیم انسان اعمال کوي د ایمان د وجې د ایمان د وجې چې انسان عمل کوي هغه چېرته هم د سړي نه ځي ځکه چې د ایمان د کمې پورې په ده کېږي که نه دی مجبوره کوي په دې باندې دی دا خپل څه کوي اعمال کوي نو دا درې قسمه وجې اعمال او د ایمان د وجې چې کوم اعمال کېږي نو هغه چې د انسان چېرته هم نه پورته کوي